بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو ته سلام وایم، ستړي مه شئ درته وایم، خدای مو په خیر شه لره. ډېرو درنو محترمو پښتنو، څو ورځې مخکې طلال چودري په نامه باندې د پارلمان یو غړی وایي چې د نیشنل اکشن پلان په نامه به اپریشنونه کیږي. فوج د میلیټري اپریشن په نامه باندې غږ کوي چې اپریشن کوو. صوبایي ګورنمنټ د ټارګټډ اپریشن ټرمینالوجي استعمالوي. ټارګټ اپریشن هغې ته وایي چې یو ځای کې څه، یعنی دوی ته څه غم ولږدي معلومات او په هغه ځای دوی اپریشن کوي. میلیټري اپریشن درته وایي یو پوره علاقه ده او هغه ټوله علاقه باندې اپریشن کول دي. نیشنل اکشن پلان بیا تر دې هم غټ لیول دی، په هغه کې اپریشن کول دي، خو ورسره میلیټري کوډس هم دي چې کوم خلک ونیول شي هغه به میلیټري کوډس ته ورکول کېږي چې په هغه کې دلیل وکیل هېڅ شی نشته دی چې څه فوجیان وي هغو کومه سزا درکوله. دا درې واړه په غټه توګه باندې د اپریشنونو نامونه، خو یعنی په کاغذونو کې هم دا د دهشتګردۍ د خلاف د عمل نام دی، دا د دهشتګردۍ د ختمولو او لرې کولو نام دی. په مطبوعاتو کې هم په سیاسي لینګویج کې هم دغه ټرم استعمالیږي. خو البته په حقیقت کې څه شی دی؟ په حقیقت کې دا ټول د پښتنو د وهلو، د ځپلو، د لوټلو، د مړولو د دغو مختلف نامونه دي. په هر نامه باندې دوی پښتانه وهلي، لوټلي او ځپلي دي. هم یې سیمې په دغې نامه نسي، هم یې مدنیات په دغه نامه نسي، هم یې وینې په دې نامه کوي، هم ډالر په دغې نامه ګټي. که تاسو ګورئ د باجوړ اپریشن شروع دی. په باجوړ کې، په ډماډولا کې، په انعام خود د چندګۍ کې، په چوترا کې، په ټول مامون چې څومره هم سیمې دي یا د باجوړ نور شاوخوا سیمې دي، په دې کې کرفي دا اپریشن نه دي. خلک د کورونو نه وباسي، یعنی ته عام خلک د کورونو نه وباسې، دا ستا د ترهګرۍ د ختمولو طریقه ده. او بیا په عراق کې پرون چې کومه پیښه شوې ده، ماشومان شهیدان کوه، د یو کور مور او لور او دغه شهیدان کوه. دا ټوټل واقعیت داسې کېږي. د عامو پښتنو تورسرې ماشومان، ځوانان او سپینګیري د دغو شهیدان کول. په بل اړخ باندې که ګورې په نارت وزیرستان شوه کې مکمل تحصیل محاصره دی. علم خیل مارکیټ بند دی، علم خیل کلی بند دی، شوه کلی بند دی، درزنده چې کوم یو کلی دی درزنده هغه بند دی، بژی کمر دی هغه کلی بند دی، ټوله محاصره ده. هلته ذاکر خان یې شهید کو. عمرګل ټیچر و، دا ټیچر و د فوجیانو ونیولو، یو میاشت یې ټارچر کولو، پرنسپل و د سکول شهید یې کړلو. ډاکټر عبدالرحیم ډاکټر و شهید یې کو. دا ټوله علاقه د اپریشن په نامه باندې هلته هم سیل ده، بند ده، ولسونه د یو تکلیف سره مخ دي. هر ورځ همدغه د دوی مارټر ګولې دي، هر ورځ د دوی د کاټ کاپټر ډرون دي. په میرانشاه کې پرون مفتي فضل الرحمن چې یو ملتپال انسان و، په خپله خاوره په خپلو ولسونو یې زړه درد د انتهایي پورمن انسان و، هغه او د ده زوی نوررحمن دواړه یې په یو ځای شهیدان کړل. پښتانه پلار او زوی د بچو د کور د تورسرو مخې ته په وینو کې سره کېښودل شول. دغه حال دی. بل طرف ته چې ګورې د وزیرستانونو نه راواخله، کله په ټانک، کله په لکي مروت، کله بنو، کله کورم کې، کله په خیبر تیرا کې، کله په باجوړ کې، په نورو سیمو کې کاټ کاپټر ډرون په نامه باندې. کاټ کاپټر ډرون کېدای شي د ډېر خلک یا د سیټل ایریا خلک ځنې واقف نه وي ډېر. کاټ کاپټر د ډرون کیمرې په شان یو ډرون وي، بالکل لکه ډرون کیمره، یو بم پورې تړلی وي، هغه غورځوي لاندې چې په کوم ځای هم وغورځوو، خو په دې کې کیمره موجوده وي، دوی ویني چې لاندې څوک دي. او په دې کې تر نن ورځې پوره چې څومره هم شهیدان او زخمیان شوي دي، هغه ماشومان او ښځې دي په کور باندې ورچوي، هغه ویني چې دا ماشومان دي، دا ښځې دي. د ظلم جبر یو اړخ ته دا لړۍ ده، یو اړخ ته عام خلک، عام پښتانه
په دې نامه باندې چې ګواکې دلته موږ ترهګري ختمو. کومه ترهګري؟ هغه چې کرنل امام نه واخله تر مشرف پره او تر ننني جرنیل پره ټول د هغې د جوړولو په پالیسۍ لګیا دي. هغه چې تر نن ورځې پره هر ډول سپورټ دوی ورکړ. د هغې بیا یو ځل اپریشنونه وشول، ویلي مونږ وایستل، اوکې ودیستل، بیا چا راوستل؟ همدغو جرنیلانو، هم د دغو جرنیلانو په خوله جوړو جرګې، هم د دغو جرنیلانو نږدې خلکو همدغه جرګې کولې. بیرته په هغه وخت کې چې مونږ د دغه مخالفت وکړو، هغو ټولو خلکو، هغو ټولو د جرګې غړو په مونږ باندې سخت نیوکې کولې چې دا امن نه غواړي. مونږ دا ورته ویل چې که چیرې تاسو خو دغه کوئ هم د مذاکرات په نامه، خو سبا که دغه نه بدامني جوړه شوله، ملبه بیا په پښتنو راځي، ذمهوار بیا څوک وي؟ خو نن هغه څه وشول بیا. دا د چا هغه وه؟ دا خو د دوی پالیسیانې وې، دا خو د دوی جوړول وو. د دغو د مامندو د کلیو نه څه کیسه وه؟ د وزیرستان نه د کورم د ټانک دغه عام خلک د ماشومان چې شهیدان کوي، هغه پایداره نه و چې ستا کرنل امام دلته ټرینینګونه ورکول او دغه هر څه یې جوړول. او نن یې ګناهګار عام ولسونه شول، نن یې ګناهګار د پښتنو تور سرې شولې. خو دغه البته د اپریشنونو یا د ترهګیرې یا دغه کیسې نه دي. دا وطن یو خواخېدی وسایل لوټل غواړي، بې هیټیک خبره ده. خو دا په دې ځای تم خبره نه ده. د دې وطن نسل کشي کول غواړي چې پښتون بحثیت نسل ختم کا. بحثیت نسل یوازې هغه خلک چې دوی ته ټیټ سر ژوند تېرول غواړي، دوی د ځان نه د دوی په څېر پنجابیان جوړول غواړي، هغه معاف کوي، دا نور ختم کوي. دومره سزاګانې ورکوي، دومره یې ووهئ، دومره یې وټکوئ، دومره ظلمونه ورسره وکړي چې ستاسو د یېرې نه دا پښتانه بیا سر نه کیچک. هم دوی دا سوچ لري چې پښتانه دي دا په ډنډه پوهېږي، دا به وهې مسلسل، دا به غلام چې ساتي دغې سره به ظلم کوي. په بل اړخ باندې که ګورې، په پی ټي ایم یو اړخ ته خو مکمل بندیز ولګوه چې ته اکټیویټي نشي کولی. کله نه هم چې په پی ټي ایم بندیز ولګولو، دلته دوی په خپل عملیاتو کې تیزي راوستله. زه داسې نه چې موږ په چا احسان دی، خو هم په دې 2021 کې دلته په دې وطن باندې، په دې خاوره باندې د اپریشنونو چې کله دلته یو ماحول جوړېده، همدغه تحریک د ولسي پاڅونونو په نامه باندې یوه سخته لړۍ شروع کړله، اکټیویټیز یې کولی. دوی اول پی ټي ایم ورته ورکړه. د پی ټي ایم مشرتابه یې هغه زندانونه اوس هم د پی ټي ایم د ملګرو نه ډک دي. نن ورځ هم د خیبر قومي جرګې عارف علي خان په صوابۍ کې نیولی شوی دی. بلال ورکزی عمر خان نومیږي، د پولیس افسر دی، هغه نیولی دی، هېڅ ور پاتې کېدلی نه شي. هغه دی بلکل دغه هیروي نه چې ګواکې دی د دغې نه خالي شو. عمر خان پښتون وطن دی، ټول سره پېژني. هغه نیولی دی، 10 ورځې کېږي ورک دی. سمیع الله خان لنډي کوتل نه د شیډول 4 په نامه باندې ورغوښتی دی چې تاسو راشئ شیډول 4 حاضري ولګوئ. یو خوا په شیډول 4 کې اچولي دي، بیا د پښتونخوا پولیس، د خیبر پښتونخوا پولیس، دا د دغې پښتنو دپاره تر ټولو دوکهباز، مکار، دوی سره دروغ ویل، د پنجابي یو صوبېدار حوالدار په خاطر باندې د دوی وهل، ځپل، دوکې ورکول، دا ټول یې شروع کړي دي. ورویې غواړي شیډول 4 حاضري ته راشه چې ورشي، هلته یې دی ونسي وینسي د حوالدارانو په لاس یې ورکړي. د کوزدیر د پی ټي ایم کوارډینیټر دی سجاد خان، تاسو هغه ویډیو وګورئ. یو ځوان زه پیژنم څه په امن مین انسان دی، څه د خپل ملت غمخوار انسان دی. هماغه سجاد دی روجای هلته کور ته دننه کور کې پولیس ګرځي، ډېر زور غواړي دا شی. نو خو البته د تحریک ملګري یې د خپل ملت په خاطر برداشت کوي. عیدرحمان او زکیم پرون په بنو کې په دوی چاپې وې. د ګیلمن شهید په کور چاپه وه، د ګیلمن ورور عرفات نیسي، هم څوک دغه د پښتونخوا پولیس، هم بیا د علاقې مشران ورځي چې دا مو څه شروع کړي دي. ورور مو د ګل په شان ورور مو ورته شهید کړ، د په قاتل د چاپه تر ورځ پرون نه وله خو دې وهي. دا کوم انداز دی؟ په بل طرف علاودین او سفیر نن د هاري پور جیل نه مخ نه ونیول شول. ملک نصیر خان کوکي خیل په جیلونو کې ژوند کې، صمد خان اچي جیلونو کې ژوند کې، علي خان وزیر په جیلونو کې ژوند کې. یو طرف ته د پی ټي ایم په ملګرو باندې نیول دي، بل طرف ته اوسني وخت کې بیا کریک ډاون او چاپې هم څه شی دي چې دغه اپریشنونه کېږي چې دغه څه هم ممکنه ریاکشن خو پرېږده چې ممکنه غږ هم نه وي. خو دغه هر څه د خپل ملت په خاطر، د خپل خاورې په خاطر تیر مو هم قرباني ورکړي دي. آینده هم هر څومره زموږ د وس نه کېدله ممکنه وه دغه تحریک به قرباني ورکوي. دا په چا باندې احسان نه دی. دغه ملت چې په موږ ګورونه پاشل نه دي چې موږ په درد او تکلیف کې ووینو، زړونه مو درد ورسره کوي. دا کاشکې د خیبر جرګې
څوک هم نه وای پرشا شوي او هغه شک چې ټولې ضلعې شپېته ضلعې پښتانه د چمن نه تر شانګلې پر آباد یو 15 ضلعې 20 پکې غټې غټې پارټۍ دي همدغه چاره پارټۍ تنظیم او هر ضلع 3 زره کسان راوټکوي 2.5 لکه یو قوت جوړیږي 2.5 لکه قوت همدغې خیبر کې افریدي کوکي خیلو خپله 100 جربه ځمکه ورته وقف کړله چې دلته مرکز ورته جوړ کړي نن چې یو لوی مرکز وای نن چې 2.5 لکه یو قوت وای کېدای شي دومره بیا اسانه نه وای کېدای شي موږ دومره د ریاکشن ته د قام او ملت خفه نه وای زه اوس هم د مایوسۍ خبره نه کوم ولا څوک هم چې مایوس نه شي هېڅ د مایوسۍ خبره نه ده بېوسه یو ها هیر خو مو نه دي دا ټول ظلمونه چې تېرې کړي د سترګو مخ ته مار وغړېږي دا خو ورپاتې نه دي خپل وس خپل حوصله ما ماتوئ وخت به راځي یو وار به زموږ خامخا راځي زما دا خبره به نن تاسو ته څنګه ښکاري چې زه وایم چې یو وار به زموږ راځي خپل همت او حوصله مه بېلئ دا حالات واقعا سخت دي دا ملت واقعا په مشکلات کې واقعا د باجوړ هغه ماشومان چې په روډونو لاشونو پراته دي نه دي د کتلو نه دي د برداشت داسې د وزیرستان حالات داسې د خیبر د تیرا هغه ویډیوګانې چې دوی داسې پسې رامنډه کړي او فایرینګ پې کوي داسې د بنو د جاني خیلو هغه ماشومان د لکي مروت او د ټانک هغه ماشومان داسې نورې ډېرې سیمې دي د کورمې هغه ماشومان هغه ټوکړي ټوکړي په اورګزو کې څه شیري دي داسې په نورو سیمو کې په مومندو کې په دیرو سوات کې هم اوس حالات خرابولو کوششونه کېږي واقعا زه منم چې دا ټول واقعات د انسان زړه ته ډېر درد ورکوي خو چې هر څومره درنه ممکنه وي او پښتنو ځوانانو د هغو مخالفت کوئ تر هغې پوره ولسي پاڅونونه دي احتجاج دی ما دا مایوسه کېږي چې خلک درته چې په دې به څه کېږي هغه خو وایي د دې دپاره دا خو یوه پروژه ده د پنجاب پروژه ده چې خلک مایوس که هغه لږ څه حرکت چې کولی شي هغه هم نه وکړي هغه نه کېږي سوشل میډیا پورې بیس پې وکړئ په دې خبرو باندې چې هیر نه شي دا شی ژوندی پاتې شي یو څه وخت خو به راشي یو څوک خو به وي انشاءالله د دې ملت د دې وطن خبره دا په مخ وړل دي یو وار به راځي د دې ملت خو البته خپله توجه مه اړوئ چې ډېر د زړه نه درېږي دومره ولیکه چې هر څه هم چې څوک ووایي زما پام به د پنجابي د ظلم نه وا نه ډوي زه به په هغه خبره کوم زه به په هغه باندې حرکت کوم او زه به د خپل ملت د ملګرتیا نه به پام ونه وړوي دا ورته ولیکه چې یاره هر څه هم ووایې زما پام نه شي اړولی او که دا چیرې په دې باندې دا پنجابی پوه شو جرنیل چې نه پام وړي کېدای شي دا بیانونه هم بیا ختم شي البته تاسو خپل پام مه اړوئ تاسو د میرلي د مشرانو خبره وکئ تاسو د میرانشاه د مولوي صاحب خبره تاسو د خپلو هغو اتلانو چې ځانونه یې قربان کړل د ګیلمن شهید د عارف شهید د ارمان د خړکمر د خیبر د جرګې د شهیدانو د مفتي منیر شاکر د مولانا خانزیب او داسې نور بلها شهیدان د دغو خبره وکئ تر دې ځای د خپلو وطنونو د هغو واقعیاتو چې مخامخ بیا یې وکئ بیا وکئ زړونه مه ستړیوئ په هغه باندې او هغه حالات چې روان دي د هغو د مقابلې خبره وکئ دا اوس دوی سبا 14 اګست لمانځي یعنې د ازادۍ ورځ یې دوی لمانځي ټیک ته د پنجاب دپاره به ازادي وي ولې پنجاب مخکې د ځان دفاع نشو کړی نن چې هند ورته 2 راکټ راولي دی کلک جواب ویلی شي د پنجاب وینه څوک نشي تورېولی خو پښتنو تاسو دې څه شي لمانځئ د پښتنو دپاره خو دا د پیرنګي د غلامۍ نه د پنجابي د غلامۍ ورځ زه یو مثال درکوم دا 2025 په ماموندو کې په باجوړ کې اپریشن دی 100 کاله مخکې لاړ شه 1925 د پینک وار اپریشن په نامه باندې ملیټري اپریشن کوي برطانیا پیرنګی څه فرق راغی د څه شي ازادي هیچا نه ازادي عامول پیرنګی اوس دوی دي 100 کاله مخکې د سیاسي قیدیان لرل نن یې لرئ نن د په جیلونو کې ټول د تحریک ملګري د خیبر جرګې ملګري ټول په جیلونو کې نه دي پراته 100 کاله مخکې د خپلې خاورې اختیار نه لرل نن یې نه لري نن د باجوړ نه واخله تر وزیرستان پر ولسونه په خپل کور کې د نن د شپې کولو اختیار نه لري یعنې پنجابی دومره زورور شوی دی چې پښتانه د کورونو نه وباسي چې اوس دلته ته نشي نوره شپه کولی همدغه حال دی سبا ورځ هیڅ نشي کولی هیڅ مسله نه ده
دومره خو وکړئ سبا ټول پښتانه قبرستان ته لاړ شئ، قبرستان ته لاړ شئ، د هغو شهیدانو قبرونو ته مخ ته ودرېږئ چې دوی په ګولو باندې دوی سره شیندلي شهیدان کړل، د دوی د پالیسیو د وجې شهیدان شول. یو پوښتنه وکړئ چې همدغه ماشوم، همدغه ځوان، همدغه تورسری، همدغه سپین ګیری که زه آزاد وی ولې به د دې ملک عسکرو فوجانو ادارو چا وژلی؟ ولې به یې مړ کولی؟ ولې به یې شهید کولی؟ که زه آزاد وی ولې به دغو عدالتونو ته انصاف نه ورکولی؟ که زه آزاد وی ولې به د دې ملک د پارلمنټ خبره پرې نه کولی؟ خو ته غلام شماري، د غلام دومره حیثیت چا ورکړی دی؟ تاسو یوازې خپل قبرستان ته د خپلو شهیدانو قبرونو ته یو ځل مخ ور واړوئ، تاسو به دې جواب میلاو شي. بیا محترمو، هیڅ دا سخت دور ضرور دی، خو د مایوسۍ نه دی. ملتونو باندې سختې ورځې راغلي دي. هر څومره هم چې د امن دپاره، هر څومره هم چې د ملت دپاره هر حرکت کې د موږ به ملګري وو، موږ خپل څومره حرکتونه کولی شو، هغې به هم هر کله کوشش کوو. پیغام مې په دې خاطر باندې درلودلو چې دا اوس واقعي وشولي، د خپل ځوانان، د خپل ملت د دغې پر خلاف غږ پورته کولو ته، د دغې پر خلاف حرکت کولو ته، هم د دغې په طرف باندې هغه توجه و پام څومره اړولی شو. محترمو، د دغې ملت غږ پورته کوي. اوس د نورو خبرو، اوس د نورو کیسو وخت نه دی. د دې ملت د ملګرتۍ خبره وکړئ، د مظلومانو د ملګرتۍ خبره، د باجوړ ملګري شئ پښتنو. موږ ټول به ملګرتیا کوو، موږ ټول به ورته چې څومره هم څه ممکن وي، هم البته هغه ټول خبرې چې حوصلې د ملت ماتوي، د هغو نه ډډه کول. اورئ مه بیخي هر څه چې حوصله د ماتوي. مستقل مزاج تنظیمونه، تحریکونه، قامونه، هغه خامخا یوه ورځ د بریالیتوب خامخا مومي. هغه څوک چې شکست یې نه ومنو، خامخا یوه ورځ کامیابي ورته حاصلېږي. نو په دې سختو حالاتو کې د خپل ملت سره ولاړ یو، درېږو به. باید ټول ولسونه، ټول ځوانان د خپل ملت دغه غم او درد د دې په حواله سره انتهایي احساس وي، مایوس نه وي، حوصله کې وي. ټیک ته غم او درد او تکلیف ذهن ته ځینې رسي، موږ په دې غم باندې خفه نه یو. دا غم دی چې خپل ملت یې خورو. هسې هم انسان یعنې یو څه نه څه خو د ژوند نورې هم ډېرې سلسلې دي. ځینې خلک وایي تر څو به په دې باندې خفګان نه کوو یې، او تر څو چې دا ملت ته یو په ظلم کې دی، موږ یې د دوی د ظلم نه ایستلو دپاره کوشش هم کوو، هم یې غم خورو. هم ټولو ته وایو چې باید د دې دپاره هر څومره هم ممکن وي، که نور څه نه وي، به د سوشل میډیا ټول ځوانان بیخي یو ګنټه هم یو چې هر وخت یې راغلی هم د دې پر خلاف باندې هغه خپل حرکت، د خپله خبره، خپل موقف یا د دغې حالاتو یو آګاهي کول، دا ټول کوئ. هر څه چې ممکن و په د نږدې ورځو کې به بیا هم په دې باندې څومره امکانات دي موږ کوشش کوو چې دغې پر خلاف تکړه حرکتونه وشي. هغې په حواله سره به بیا هم خبر درکوو. خدای مو تل آباد لره. خوشحاله سئ، بخیر شئ.